واده د ځوانۍ سیز دی، دا د بوډاوالي سیز نه دی. او چې سړی د 40 د 50 شي بیا د وادونه کوي او واده خوند هم په ځوانۍ کې کوي. او دا لا سکه داسې ملګري مې هم شته دي چې هغې لا اوس هم واده نه دی کړی او هغې په دې انتظار دي چې دې نه پس به مونږ ښه کېږو او مونږ به واده کوو. نو ستاسو فیصله وکړئ چې آیا زما بچي به یا د هغه چا بچي به چې په وخت واده کړي د هغه مور پلار ملاتړ به جوړیږي که نه چې لیټ واده کړي او بچي یې لا ماشومان وي او دې ته د دنیا نه خپېرین غاړي او دې روان شي او بچي هم داسې پاتې شي. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. د بچو واده په وخت د نه کولو نقصانات. عبدالرحیم روغانی صاحب وایي چې که 100 جنازې تیر شي هیڅ نه وي روغانیه، خو تیره مې چې خوا کې شي ډولۍ لیونی کېږم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم عبدالله عابد، په سوات یونیورسټۍ کې استاد یم او تعلق مې د 400 سره دی. هغه ملګري چې هغې په لومبي ځل مونږ اوري هغې دې هم خپل نوم د کوم ځای سره تعلق ساتي او څه کار روزګار کوي ضرور مونږ ته په کمنټس کې راولیږي. زما خوږو پښتنو، زما دا ارمان دی چې پښتانه د معاشي او معاشرتي طور باندې ښه مضبوط شي او د دې لپاره زه مختلف کتابونه لولم او تاسو ته په ساده مورنۍ ژبه کې د ویډیو په شکل کې در رسوم. او تاسو ته زما دا خواست دی چې زما دا آواز باقي پښتنو ته ورسوي. او د پښتو متل دی وی د یو ګېډې او د ګڼو امسا. نو زه خو یوازې یم چې تاسو هم را سره شئ نو انشاءالله العظیم زموږ دا آواز به ډېر زر ټولو پښتنو ته ورسیږي. اوس راځو خپلې موضوع اړخ ته او هغه دا ده چې د بچو ودونه په وخت کول پکار دي. ګینه ډېر زیات نقصانات دي. یو څو نقصان نن مونږ ذکر کوو. یو نقصان خو دا دی چې ګوره واده د ځوانۍ سیز دی، دا د بوډاوالي سیز نه دی. او چې سړی د 40 د 50 شي بیا د وادونه کوي او واده خوند هم په ځوانۍ کې کوي. نو ځکه خو یوه ټپه ده چې د ځوانۍ په موسم راشي که بکیاڼئ خو د لونګو بوی تیزي نه. نو په ځوانۍ کې انسان چې کم دی هغه په هر څه باندې برابر وي. د دې چې کم دی نو د بدن قوت هم زیات وي، حوصله هم ډیره وي. دغه وجه ده چې په کم قومونو کې ځوانان ډیر وي نو تاسو وګورئ هغې ښه تربیت وشي نو هغه قومونه نسبتا ډیره ترقي کوي. او چې په کومو قومونو کې بوډاګان ډیر وي نو هغې کې به یعنی هوښیارتیا خو به ډیره وي، پوهه به ډیره وي، خو د کار کولو دپاره خو ځوانان پکار دي. نو ځکه زه دا وایم چې دا د ځوانۍ سیز دی. او دې سره سره زما خو چونکې ډېره واسطه د ځوانانو سره وي، هغې کې واده کړی هم شته دی، ناواده کړی هم شته دی، څوک پکې واټساپ رالیږي، څوک پکې سوالونه کوي. نو زه چې د هغې مسایل واورم او د هغې تکلیفونه واورم نو زه د هغې تجربې په بنیاد باندې ویم چې کوم سړي په وخت باندې واده وکړه نو د هغه صحت به هم ښه وي، معاشي طور باندې به هم هغه ښه وي. او چې کوم سړي په وخت باندې واده ونه کړه نو د هغه د صحت مسایل هم اکثر ډیر وي. او دې نه علاوه چې کوم دی معاشي مسایل ورته هم ډیر زیات وي. او دا لا سکې چې په بوډاوالي کې او د 40 د 50 کالو په عمر کې واده وکړي نو اکثر په ښځه هم ډیره زوروره وي او هغه په بیا نخرې کوي. او چې په ځوانۍ کې واده وکړي نو بیا به تاسو چې کوم دی په ښځه باندې ناز او ادا کوئ او هغه به هم ډیره تابعدارې. نور خو هوښیار خلک یې زما په خبره باندې به ښه پوهېږي. او دویم نقصان دا په وخت باندې د واده نه کولو دا دی چې اکثر به تاسو د معاشرې نه هم تنګ شئ. ستاسو مور ته به خلک وایي چې د هلک له واده کې نه هغه خو د نه بوډا کېږي. تاسو ته به هم خلک وایي چې هلکه واده کې نه ټولو ملګرو د ودونه وکړو ته لا همداسې لونډ ګرځئ. او کله کله پکې ډېره خطرناکه خبره وکړي ویل لکه واده کې نه ولې خیر خو دې ناجوړی څه کو ناجوړی چې ډاکټر یا حکیم صاحب له دې بوزو. نو دویم نقصان دا دی چې کله خلک واده په وخت باندې نه کوي نو د معاشرې پرشر هم په هغه باندې ډېر زیات او سیوا وي. او دریم نقصان دا دی چې څوک هم په وخت واده نه کوي نو دریم نقصان د هغه دا کیږي چې اکثر لیټ واده وکړي نو بیا بچی نه کیږي نو بیا په ډاکټرانو باندې او په حکیمانو باندې ګرځي او پیسې لګي خو اوبه خو د ورخه تیرې وي. نو څلورم نقصان د لیټ واده کولو دا دی
چې کله کله سړی د 15 کالو شي او ریټیر شي پکې او بچی لا سکول ته روان وي نو دغه بچی با څنګه د دغه مور پلار ملاتړ بیا جوړ شي. زه به تاسو ته خپله قصه وکړم. زما زوی الحمدلله اوس یونیورسټۍ کې داخله واغسته او زما داسې ملګري شته دي چې د هغې بچي په پرایمرۍ کې سبق وایي او دا لا څه کې داسې ملګري مې هم شته دي چې هغې لا اوس هم واده نه دی کړی او هغې په دې انتظار دي چې دې نه پس به مونږ ښه کېږو او مونږ به واده کوو. نو اوس تاسو فیصله وکړئ چې آیا زما بچي به یا د هغه چا بچی به چې په وخت واده کړي د هغه مور پلار ملاتړ به جوړیږي که نه چې لیټ واده کړي او بچی یې لا ماشومان وي او دې ته د دنیا نه خپېرین غاړي او دې روان شي او بچي هم داسې پاتې شي بیا به هغې لازمي خبره ده د مور پلار ملاتړ څه کې چې د معاشي او د تربیت د مسایلو هم به ښکار کیږي. نو دغه څلورم نقصان دی. خو پنځم نقصان چې کوم خلک واده په وخت باندې نه کوي هغه دا دی چې کله کله انسان ځان د ګناه نه هم نشي بچ کولی. نن خو د فتنې فساد دور دی او په نن دور کې ګناهونو موقع دونه زیاتې شوي دي چې ځان بچ کول ته ګران دي. او زه دا وایم چې د ځوانان ته موقع هم ډېرې دي او دی بیا هم ځان د ګناه نه بچ کوي نو زه دوی ته داد ورکوم. او خو زه نه ویم یو شاعر وایي چې په دې دونه وخت کې هغه دا وایي چې په دې دونه وخت کې د ګناهونو موقع هم ډېرې دي او پته نه لري چې د ځوانانو به څه حال وي. نو وي زه په سپینه ږیره دومره تنګ یم خدای خبر چې د ځوانانو به څه حال وي. نو زه دغه خبره کوم چې نن سبا ځوانان ځان د ګناه نه کو بچ کوي هم نو نه بچ کېږي نو ځکه هغې له پکار دي چې په وخت باندې واده وکړي. او زه به تاسو ته خپله یو قصه وکړم. زه چې کله په یونیورسټۍ کې وم نو زموږ په کلاس کې جینکۍ ډېرې وې او لکان پکې کم وو. نو زه هم ځوان وم. غني خان خبره چې نه زه غوث وم او نه زه نامرده وم نو ما ته ګزاره ډېره ګرانه شوه. نو ما مې خپل مور پلار ته ووي پلار نه خو به یارېدو خو مور سره م ګپ ډېر خدای پاک دې وبخي. نو هغې ته مو ووي چې دغه شانتې ما له واده وکړې. نو مور مې وی چې وایي مونږ خو چې ته ډېر نیک یې خو بهر کې ما ورته یو شعر وي او هغه شعر دا و چې طالب خورې به ملا شي چې په کتاب پروت یادوي شین کې خالونه. نو مور مې هوښیاره ښځه به خدای پاک دې وبخي هغه پوه شوله چې هسې نه چې مونږ د ډیګرۍ په تمه یو او هغه هلک تش تور رانه شي چې بغیر ډیګرۍ راشي. نو بیا مې مور مې چې کوم دی نو هغه پلار مې رضا که او بیا چې کوم دی مالا په وخت باندې واده د خیره وکړو. نو اوس الحمدلله زما بچي هم د خیره غټ دي او اوس هم زما داسې ملګري شته دي چې چا پکې واده نه دی کړی او د چا بچی چې کوم دی نو ماشومان دي. نو یو فایده دغه ده چې کله مونږ په وخت باندې واده وکړو نو انشاءالله العظیم مونږ پسې به زمونږ اولاد په وخت راورسي او مونږ به په ځوانۍ کې یو نو د هغې تربیت به هم کولی شو هغې به ښه کنټرول کولی هم شو. او شپږم د واده لیټ کولو نقصان دا دی چې معاشي طور باندې هم دا ډېر غټ نقصان دی. تاسو وایئ څنګه؟ ګوره زه به بیا همغه خبره وکړم. نن نه 10 کاله مخکې کالي ارزانو روټۍ ارزانه وه دغه کور جوړول ارزانو او کټ پوزې ارزانو. ما چې کله واده کو دا په 2002 کې و په 9000 روپۍ توله کالي و او په 5000 روپۍ باندې مونږ پالنګ کړو. تاسو نن وګورئ ډبل بیډونه څومره ګران دي او کالي څومره ګران دي. نو معاشي طور باندې هم چې تاسو څونه لیټ کېږئ نو نقصان به کوئ. او دې نه علاوه معاشي نقصان دا هم دی چې کله تاسو په ځوانۍ او واده وکړئ او تاسو د بچو ښه تربیت وکړئ نو دغه بس تاسو معاشي طور باندې هم تاسو سره لاس امداد کوي او تاسو معاشي طور باندې هم مضبوط شئ. ګوره تاسو وګورئ چې بعضې قومونه موږ به د چین مثال واخلو هغې په آبادۍ کې ډېر زیات دي خو په صحیح طریقې سره پلانینګ کړی دی تربیت یې کړی دی نو هغې معاشي طور باندې مضبوط دي. اگر چې موږ آبادۍ کې د هغې نه کم یو نو که دغه مثال موږ په خپل ځان باندې اپلای کړو که چېرې فرض که موږ په ځوانۍ کې واده وکړو او زموږ بچي په ځوانۍ کې زموږ د وړاندې راغټ شو موږ یې ښه تربیت وکړو نو دا به په معاشي طور باندې هم زموږ دپاره هم ښه وي او زموږ د قوم دپاره به هم ښه وي.
نو زما خوږو پښتنو نن مونږ دا خبره اترې وکړې کو چېرې مونږ د خپلو بچو مستقبل سکیور کول غواړو او محفوظ کول غواړو کو هغه بدني لحاظ سره وي کو معاشي لحاظ سره وي او کو ذهني او قلبي او روحاني لحاظ سره وي نو واده به ولا په وخت کول پکار دي او کم خلک چې په وخت باندې واده نه کوي نو د هغې دغه نقصانونه دي. لومبی نقصان خو دغه دی چې د واده نه بیا خوند وانخلي اسې هغه کاغذي زمرې به ترې جوړ وي او چې کوم دی نو په اصل کې به هغه به د واده نه چې کوم خوند اخیستلي هغه وانخلي. دویمه خبره به دا شي چې د خلکو د خبرو نه به هم تنګ شي او دریم نقصان یې دا دی چې بچي به د مور پلار ملاتړ جوړ نه شي او څلورم نقصان یې دا دی چې کله کله به بچي د داسې خلکو نه پیدا کیږي بیا په ډاکټرانو حکیمانو باندې ګرځي او پیسې به لګوي. او پنځم نقصان دا دی چې په ځوانۍ کې د ګناه نه بچ کېدل هم ډیر زیات ګران کار دی. نو کله کله انسان په ګناه کې اخته شي دنیا هم خراب شي او آخرت هم خراب شي. او شپږم نقصان دا دی کو چېرې فرض که مونږ واده په وخت اونکو نو معاشي نقصان به هم زمونږ کیږي یا په واده خاده باندې پیسې ډېرې لګي او یا مونږ په داسې وخت کې واده وکړو چې بچي به زمونږ چې کوم دی نو هغه واړه وي او مونږ به مرخو په نیټه دی مونږ خو به تیزو نو هغه به د معاشي او د معاشرتي مشکلاتو او د ستونزو ښکار شي. زما تاسو ته دا خواست دی چې څومره ځوانان زما اواز اوري هغوی زما دا اواز خپل میاندو پلارانو او ترونو سره شریک کی چې کیدی شي هغوی تاسو دپاره د واده بندوبست وکړي. کو ستاسو په ذهن کې څه سوال وي ضرور مونږ ته په کمنټس کې سوال لیکلی شي. زه به ستاسو د سوالونو په انتظار یم. فی الحال د لوی الله په امان خوشحاله اوسئ ودان آباد اوسئ بریالي اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.